ښه راغلاست. د نن ورځې بحث مو ځانګړی کړی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کلني رپورټ په اړه. بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل کلنی رپورټ له رسنیو سره شریک کړی او ویل شوي چې د 2019 کال کې نږدې 1000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په بحث کې راسره سیاسي چارو شنونکی حمیدالله هوتک دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم. تشکر. هوتک صاحب، د ملکي مرګ ژوبلې دا کچه ولې دومره زیاته شوې؟ علت یې تاسې څه کې ګورئ؟ حکومت نه لرو، د پوښتنې څوک نه لرو، بس خلاص. دا ملکي مرګ ژوبله د چا لخوا زیاتیږي؟ د حکومت افغان ځواکونو لخوا او که د طالبانو او وسلوالو لخوا؟ دا اکثره مرګ ژوبله چې اوس په دا 2-3 کاله کې موږ تاسې ګورو، اکثره د حکومت تر نامه لاندې او امریکایان په خاص ډول امریکایان دغه مرګونه کوي. حکومت لا په دې کې دومره د حکومت زموږ هغه ملي اردو امنیتي ځواکونه هغه بیا هم خپل افغانان ناقه باندې نه وژني او هر څه ګوري اوري او دقیق راپور په اساس باندې که څوک مجرم وي هغه ځای ته ورځي، په دې کې شک نشته. خو متاسفانه چې یوازینی خارجان دي د مختلفو هیوادو د ناټو تر عنوان لاندې چې پر افغان ولس باندې بمباردونه کوي، کله وایي خطا وتلم، بیا وایي خطا وتلم، بیا وایي خطا وتلم. خطا ایستل خو یو وخت وي، دوه واره وي، 3 واره وي، 4 واره وي، دا قصدن عمدن. مسله بیرته خارجان خو موږ وژني، په دې کې شک نشته. او زموږ د آبادۍ دپاره فکر کوم راغلي هم نه دي. ولې په دا ټول د 800 کالو کې کم آبادي خارجانو موږ ته، خو هغه د کاغذ خونې جوړې کړي دي یا د تختو خونې جوړې کړي دي، مسله خلاص سوله. دلته مسله ټوله بیرته زموږ حکومت ته ګرځي چې ځان ته حکومت وایي، ځان ته مسؤول وایي او ښاغلی ولسمشر وایي اعلی سر قمندان. څنګه اعلی سر قمندان یې؟ دا سر قمنداني اوس نور لفظونه به نه کارو. اوس موږ هم د یو افغان په حیث باندې شرمیږو چې دا بار بار دا باسونه دي، خو دا خلک شرم هم نه لري او د خدای هم نه ډارېږي، د خپل ولس هم نه شرمیږي او نه بل څه په یاد دي. که چیرې موږ حکومت درلودی یا مو ولسمشر درلودی، اعلی سر قمندان مو درلودی. اعلی سر قمندان په څه معنا؟ یعنی د ټوله قواو په سر کې اعلی قمندان چې هغه د خارجانو سره هم خبرې وکولی سي، د بل چا سره هم وکولی سي، خو دغه بې سرپوشه دیګ دی، هر څوک راځي کاڼی وراچوي. موږ حکومت نه لرو متاسفانه. که مو حکومت درلودی، ګورئ د قندوز پیښې تاسې راواخلئ، دا اوس بیا پر یو بل شفاخانه په چاردره کې بیا بمبار کړی، بل ورځ پر سړک باندې بمبار وکړي، خلک یې مړه کړله په موټر کې، هغه ورځ په بېپولي ډاکټرانو باندې بمبار وکړي، پارچي کې پر مدرسه باندې بمبار وکړي، دغسې په کونړ کې، جلال آباد کې، دغسې په فراه کې، یعنی د افغانستان په ټولو ولایت کې څه چې نن خارجان وغواړي هغه په افغانستان کې کولی سي. ولې بیرته راګرځو حکومت دا ځان ته چې کریډټ ورکوي، حکومت یعنی کم حکومت؟ دا په ډبرو کې ناست حکومت، دا د بل لاسپوڅی حکومت، کم حکومت؟ د تر اوسه جنجالونه دي، یعنی د شطرنج بازي شروع کړې دی، یو دلته کښېنوي، یو دلته کښېنوي، یعنی د دا فکر دی چې په افغانستان کې بل څوک شته نه. خو انشاءالله هغه وخت را نږدې دی، خدای به موږ د دغه غضبه څخه خلاص کړي. افغان ولسونه دا اوس سیاسیون په یوه خوله سوي دي، انشاءالله سیاسیون به ژر تر ژره د ټوله ولس امید هم د سیاسیونو څخه دی، نه د دغه حکومت څخه، چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د طالب ورونو سره کښېني، مستقیما خبرې وکړي او راسي په افغانستان کې یو دایمي سولې ته موږ ورسېږو. تر ټولو اړینه مسله زموږ صلح ده، د افغان ولس سوله پکار ده. زموږ بندونه نه دي پکار. 2000 مکتبونه یې جوړول، څو دي جوړ کړله؟ څو بندونه یې تړل، څو دي هغه د کرزي صاحب پروژې 2 وار افتتاح کول، یا د ښاغلي مرحوم شهید داود خان پروژې، یعنی د کومه طرحه په هر شي کې د طرح خو الماریانې ټولې په ډکې دي. زه وژل کېږم، زه مرمه روزانه، زما مندي، زما خوندي، زما یتیمان، زما ماشومان مړه کېږي. ته څنګه مسلمان یې او څنګه افغان یې چې په سترګو باندې ویني او د دغونه جرأت نه لرې چې امریکایي ته ووایي؟ یعنی دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې افغانستان تا په قرارداد ورکړی دی، افغانستان تا خرڅ کړی دی. که چیرې خرڅ نه وای، افغانستان مالک درلودی او ته اعلی سر قمندان وای، نو د هر خارجي سره به د خپل حساب. هوتک صاحب، ډېرې نیوکې داسې دي چې د کله نه چې عملیات د بهرنیو ځواکونو لاسته ورغلي او هغوی عملیات کوي، نو د ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې. نو ستاسو په نظر آیا د بهرنیو ځواکونو ته چې د عملیات کې کوردینات سم نه ورکول کېږي، معلومات سم نه لري، که څنګه؟ ګوره، کرزی صاحب 14 کاله په دې ملک حاکم تیر سوی و. زنده باد کرزی صاحب. دغه د کرزي صاحب په وخت کې ولې امریکایانو په خپل سر عملیات نه کول؟ او چې په خپل سر عملیات به یې وکړه، دستي به یې راوستی چې وروره ولې
دغه خارجي شرکتونه چې جوړ و موږ تاسو نه په خبر مختلف په 200 خارجي شرکتونه جوړو یعنی د کري صاحب څه د بدي ورسره پاتو خو د امریکایانو سره د افغانستان پر اولس باندې د افغانستان پر جغرافیه باندې واخیستل چې وروره ته ما پر څه شي وژنې ته ولې داسې کوې داسې خو نه ولې چې ټرمپ راسي میدان ته او ډاکټر صاحب غني منډه ور اخیستې ده چې خدای ژر مې ور ورسوي د دې زیارت وکړم یعنی کرزی صاحب د دې ملک مسؤول و او یو څیره و چې هر چاته خبره کولی سوله متاسفانه چې اوس پر هغه چوکۍ باندې ښاغلی اشرف غني ناست دی د ده دپاره نه سم ویلی زه نه غواړم چې نور هغه الفاظ استعمال کړم د یو افغان په حیث باندې زه شرمېږم څنګه افغان یې چې په سترګو باندې ویني او بیا قسمونه ماخلي ته دغونه جرأت نه لري افغانستان خو تا خرڅ کړی دی افغانستان خو تا په هغه وخت پر هغه ورځ افغانستان خرڅ و چې د خارجیانو په فرمایش د ښاغلي کیري په فرمایش باندې د حکومت جوړ کړي او د یوه لاس یې پورته کوي ته رئیس صاحب جمهور ته رئیس صاحب اجرایه هغه ډاکټر صاحب عبدالله الله پورې ودان هغه ګرسرادي په حکومت کې اوس پرېږدي نه هغه خو مشوره واخدی دا د چې کړي دي یعنی په افغانستان کې قتل ایجاد هیڅوک نشته د خارجانو د خارج څخه وزیر هم راولي د خارج څخه رئیس هم راولي د خارج څخه ښځینه هم راولي او ځوانه یعنی په افغانستان کې نشته هغه نه د افغانستان په کلتور خبر دی نه د افغان په هیڅ شي نه دی خبر رالو د پولیسو دا د پولیسو کار نه دی زموږ د مسؤلینو کار نه دی زموږ مسؤلین بیچارهګان پر افغانستان باندې زړه ټیکا ټیکا کېږي ته اوس روزه په دایخ کې دغه پولیس تر څو بجو پورې دلته ګزما په پوستو کې ناست د خوراک ډوډۍ نه لري ته اوس ورسه ټرافیکو ته 2 روپۍ درکوي او ته دلته تر څو بجو پورې یعنی وظیفه یا ډیوټي یا تر 8 بجو د ماښام تر 11 بجو ده دی دغه انسان او خپل کسان چې معرفي کوي درې تنخواهې ورکوي یوازې نه پوهېږم بیاجي 2 میلیونه ډالره مصرفوي د فرانسې یو سفر په 2 میلیونه افغانیو باندې سرته رسوي یعنی دې ته بالکل موږ حکومت نسولی اوس د ملت څخه مخواست دی که خپل ځان نور وژل نه غواړي دغه سیاسیون چې اوس راپورته شوي دي دغه ملي څېرې چې راپورته شوي جهادي څېرې راپورته شوي د پانتون استادان راپورته شوي قومي سپین ږیري او همداراز قومي شوراګانې زه د قومي شوراګانو باندې سوال لرم تاسې دغه قومي شوراګانو ولې په څه خاطر جوړ کړي یعنی چې خپل غږ پورته کړي یوازینۍ قومي شورا چې ما غږ اورېدلی دی د قومونو د پیوستون ملي شورا ده چې ښاغلی غازي نواز یې په سر کې دی بله شورا خو صرف د پیدا او پناه دپاره د وتکو شورا هم سته زه یو وتک یم د وتکو شورا هم سته پر ټولو شوراګانو هغه ورځ ما ورته وویل پر ټولو شوراګانو که اشرف غني بچی دلته نه مري خو زما بچیان مري راسي شوراګانو راسي د قومي شوراګانو مسؤلینو راسي هغه چې دغه نوم یې پر ځان راسي د قانون په چوکاټ کې خپل اواز راوچت کړو تر کومه به زه وژل کېږم او زه به ورته ناست یم لاس تر زنه د اشرف غني بچیان خو په امریکا کې دي نو زه به وژل کېږم ما کومه ګناه کړې نه ما ته مهمه صلح ده د افغانستان ولس ته مهمه صلح ده په هر قیمت غني نه کوي په دې قیمت چې ورسې د طالب سره کښېني طالبه نور روی د خدای او روی د قرآن ته وګوره افغان یې دا هم ستا بچیان دي طالب چې وژل کېږي هغه څوک دی خو هغه هم افغان دی راسئ پر افغاني ټغر اول په قطر کښېني بیا پر افغاني ټغر کښېني تر څو چې د خپلو ورونو سره یو موافقې ته ورسېږي دا و چې د بشري حقونو د بشري حقونو دا خو علاقه کم بشري حقونه څوک دا مزدور بشري حقوق دا کمیسون دا مزدور کمیسون دا د چا کمیسون دی دا د افغانانو کمیسون دی کوم غږ یې پورته کړی دی د کندوز غږ یې پورته کوي د فراه غږ یې پورته کوي د کونړ غږ یې پورته کوي د جلال آباد دلته ویاندونه راځي تېره ویاند یو ورځ راوغواړه او ما هم راوغواړه چې زه یې سم صحیح کالي پرېمینځم په قانوني صابون باندې ایله د بیت المال پیسې راځي او دلته ضایع کېږي که د افغانستان د حقوق بشر یا د بشري حقوق کمیسون په افغانستان کې تر اوسه دا کړ د دغه لو توره څه شي ده وایي ولا راپورټ نوشته کړم راپورټ مې نوشته کړي موږ خو اجرایه قوه نه بیا نو ته کوې څه دلته تا غږ پورته تا خارجیان ته ویلي چې ورور دفتر ته ورغلی چې زه د خپل دفتر بندوم ته پر څه شي باندې افغانان وژنې یو ور خطا وتلې درونی بخښلې 10 وره خطا وتې روزانه ته خطا وځي دغه هفته کې څو خارجیانو په څو ولایتو کې بمباردونه وکړه ډرون تیارو څو افغانان شهیدان کړه ولې شهیدان کړه ولې مو ولي ولې مو ودونه ولي ولې مو سیاسرې ولي ولې مو ماشومان ولي دا ماشومان ته ونیل په کندوز کې دا بل د یوه کور وکسان دغسې نور دا هغه څه دي چې ټولې ملنډې دي په افغانانو باندې خارجیان خپلې ملنډې وایي خو زه دغه خلکو ته افغانانو ته وایم زموږ یوازینۍ لاره د اتفاق ده د یو
یووالي ده په خپلو کې به سره تیر سو په خپلو کې یعنی خپل د کور مابین چاته باید ونه شوي راسئ ګذشته را صلوات کو وسې وایي پلاني تیاره خرڅه کړه پلاني چی شي وکړه پلاني چی شي وکړه شرم و حیا نه لري ځان ته افغانان وایي د انسانانو څخه په فیسبوکو کې حیوانان جوړ کړي دي اول خو ته خپله د حیوان زوی چې انسان ته قدر نه لري مسلمان ته قدر نه لري هر چا په افغانستان کې ظلم وکړي په خپل وخت باندې خطا ځینې وسوله خدای غفور رحیم دی خدای به وبخښي راسي ولس به نور وبخښي خو په یو شرط چې نور دی د ولس وجل د ځان وجل وبولي د ولس د بچي وجل دی د ځان وجل وبولي لاس سره ورکړي تر څو چې یو نسو یوه خوله نسو یو حکومت نسو دغه حکومت سیاسیونو ته هم خواست کوم چې دغه د پردیپاله حکومت هم راوله د ځان سره یې ګډ کړه چې طالب سره کښېني خبرې وکړي د امریکا سره د راپورونو په اساس 2019 کال پیل یو خونړی کال و خو په وروستیو 3 میاشتو کې بیا تاوتریخوالی راکم شوی و آیا ستاسو په نظر رښتیا هم دا تاوتریخوالی کم شوی هېڅ نه دی کم شوی ټوله دروغ زه په ولایتو کې ګرځم زه د خلکو سره اړیکه لرم ارګ اړیکه لري هیڅ نه لري دروغ ورته وایي اشرف غني ته وایي خیریات دنیا ګل ګلزار ده بیا چې دی لسمه ورځ خبرېږي هغه وخت اوبه وړی وي دا ټول دروغ دی دغه کمیسیون کم ځای ته تللی دی دا د حقونو بشري کمیسیون کم ځای تللی د چا راپور راوړی دی چا راپور یې چیرې که دی راپور نه لري خو زه به ورته راوړم د افغانستان ولس به ورته راوي خو تاوتریخوالی وایي کم سوی دی دا بالکل دروغ دی زیات سوی دی کم سوی نه دی دا روزانه هم د دواړو خواو نه دا تاوتریخوالی زیاتېږي دلته به د بې باورۍ کچه څومره زیاته شي او بې باوري به په چا باندې لوړه شي دلته یو شی دی اوس دا خبرې چې د طالبانو سره پړاو په پړاو مخته روانې دي دلته که د امریکا هغه اقدامو ته موږ ګورو هغه ناخوالو ته ګورو چې دی ړندې بمبارۍ شروع کړي دي دا د پردې شاته یو ګیم روان دی هر څوک په پوهېږي دغه 20 کاله 40 کاله مخکې افغان ولس نه دی اوس د افغان بچی پچی خور مور پوهېږي په دې باندې د پردې شاته بله روان دي خو زه طالب باندې غږ کوم چې دا چې موږ وژني دا هم ستا د لاسه موږ وژني موږ خو دا خپل زور وو راسه تم زموږ سره یو ځای سه د افغان ولس تا ولس دی که حکومت ته سبا امید لرې خو راسه د افغانانو سره یو ځای سه اشرف غني دې نه کښېني خدای دې په مرګ کښېنوي نه دې کښېني اشرف غني دا ولس خو ټول سیاسیون په یوه خوله دي راسه ورسره کښېنه دغه بار دا سیاسیون ویل چې واش ډاکټر صاحب اشرف غني مه کوه په لیاز د خدای ما ویلي دي ورته چې او ډاکټر صاحب غني په لیاز د خدای ته د حکومت په سر کې ته مکلفیت لرې ته باید دا ولس راوغواړې ته باید دا مشران راوغواړې لویه جرګه دې راوغوښته یوه ملي څېره یوه قومي څېره یوه جهادي څېره یوه سیاسي څېره نه و نو څه دې په جوړ کړه پیسې څه سولې آی په مال سولې دا و چې د کوم لانجې بیا شروع کړي دي کمیسیون دې څه سو ټاکنې دې څه سولې دا ټوله ملنډې دي په افغان ولس نور د ملنډو طاقت نه لري نه زغم لري بچیان یې وژل کېږي هر څه کېږي باید د دې سیاسیونو وشاته ودرېږي او اشرف غني دې سیاسیونو ته ووایي چې له بګ زما د خوا څخه زما مشران یاست چې څه د افغانستان د سولې په خاطر کوي ویې خو زه په دې یقین لرم چې اشرف غني نه وایي ولې نه وایي دغه بعضې مختلف وزیران بعضې معینان بعضې رئیسان که ښځینه دي که دغه دي خو دا اکثره بچیان یې په خارج کې ناست دي دلته پر ما وزارت کې معینیت کې ریاست کې قومنداني کې ولایت کې بلکې موږ وایو چې دغه دې نه وي موږ وایو چې دا ولس ته مراجعه وکړه د اشرف غني سره موږ څه دښمني زه خو یې نه لرم د دې دپاره انتقاد کوم د اصلاح دپاره دته ټول درواغجن په راټول شوي دي سلطان زوی منافقت هغه لوی کمال منافقت دی ابل ټول د علي په څه تریاب زه ټول پېژنم د یو سره د افغانستان غم نشته د پیسو د پیدا کولو غم دی د افغانستان تیارې خرڅولې د افغانستان ټانکونه خرڅول د افغانستان ذخایر خرڅوله اوس بیا راغلي د اشرف غني تر بالې سر لاندې کړی دي دی نو په څه خو برته هغه ولس چې وژل کېږي ولس باید خپل ځان یو چیرې له طالبانو له لورې نه دا تاوتریخوالی راکمیږي نو افغان حکومت ته دلته څه پکار دي تقریبا طالبانو اوس کم کړی دي بیا هم طالبانو ته وایم چې وښایه خپل اسلامیت او خپل افغانیت وښایه کم تاوتریخوالی نه بیخي امر وکړه چې په لویو ښارونو کې انفجار و بم و پلانۍ و عسکر دا بند دی بند یې که نو ولې نه بند دی ما وژنې اشرف غني خو دې واس نه رسېږي خو دی په دیوال کې ناست دی په امریکا دې ورسره خو ورسه امریکا سره معلومه کړه ورسه د اشرف غني سره ته خو عام ولس ستا په بم کې وژل کېږي طالب ته نن دا بس ته په لیاز د خدای دا بم دې نور در وګرځه وروره دا راسه دواړه سره یو ځای شو دا بم د اسلام دشمنانو ته کښېږدو دا بم د افغانستان دشمنانو ته کښېږدو دا بم اول خو یږدونه د ټولو سره به خبرې شروع کړو دا ملکي مرګ ژوبله ډېرې ویل کېږي چې په قصدي ډول باندې هم کېږي ستاسې ارزونه څنګه ده
ګوره دلته د طاقت او د قدرت لانجه ده دا اوس روانه ده. اته ډېر داسې بیلګې شته او داسې سوي دي، یعنې په یو موټر کې یو د کور فامیل روان دی، په یو کور کې په نښه یې ولیدې کومه ګناه کړې ده، څه شی کړي دي، دا دروغ وایي چې موږ ته راپور سم نه دی راکول شوی. افغان سرباز، افغان بچی، افغان صاحب منصب، زه په دې یقین لرم اکثریت یې زه پیژنم، د خپل ورونو سره، د خپل افغانانو سره، د خپلو بچیانو سره، د خپل وطن سره مینه لري، دغسې مینه لري چې څه درته وایم. دا اوس ما مثالونه درکړه، ټرافیک دی او پولیس دی، په پوستو کې ناست دی، په واورو کې تنخواوې نه رسېږي، ملي اردو واښه خوړله په بادغیس کې، زما په یاد اوس هم په رسنیو کې کلیپونه شته. یعنې دا د وطن د محبت په خاطر باندې دلته چې وژل کېږي، بېرته اوس چې شور کېږي چې دلته ګډوډېشن بېرته مابین ته راسي. خو په لیاز د خدای نور ګډوډېشن افغانستان د ګډوډېشن توان نه لري. دغه سیاسیون او ګډوډېشن افغانستان د ګډوډېشن توان نه لري. دغه سیاسیون او ټول ملي څېرې سره یو ځای باري د حکومت هم دعوت ورکړي چې اوس نو ته په موږ پسې څه وروره تا خو جوړه. مننه هوتک صاحب له دې نه چې خپرونې ته راغلئ. شکر. لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته.